چې د علم فضایل او د علماو فضایل. علم به څنګه اوچت نعمت نه وي، علم به څنګه اوچت نعمت نه وي او دغه علم لار ده الله ته د رسېدو. چې دا یو خبره کافي لکه څه چې ولې ورته ته دومره خوشحاله ولې دومره صفتونه کې وایي ځکه چې دغه علم دا یو لار ده الله ته د رسېدو ما به رسوي الله ته. بس علم هغه څه دي چې په هغې سره ته خپل رب پېژندی شي چې ستا رب څوک دی. په علم سره ته خپل پیغمبر پېژنې، ته خپل دین پېژنې. رب العالمین پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د یو شي د زیاتوالي نه دي ویلي چې ته داسې وایه چې دا ماله زیات راکړه. دا ورته یو شي باره کې هم نه دي ویلي سوای د علم نه. څه ورته ویلي چې ته دا دعا وایه رب زدني علما، یا الله ډېر که زما علم. دا دعا ورته د مال په باره کې نه دی ښوولی چې ته وایې چې یا الله ډېر که مال زما، او یا الله ډېر که بچي زما، او یا الله ډېرې که ښځې زما. نه وي ته وایې چې یا الله ډېر که علم زما. ځکه چې علم څومره ډېرېږي معرفت د الله پېژنګلو هغه ډېرېږي. نو په علم سره ته خپل رب پېژنې، په علم سره ته خپل پیغمبر پېژنې، په علم سره ته حلال و حرام پېژنې. عبادت به په ښه طریقې سره وکړې، په اطمینان او په سکون سره به وکړې. او کومو خلکو ته چې الله دا نعمت نصیب کوي که نه دا معمولي خلک نه دي، دا معمولي خلک نه دي. سو څه خیال دی چې هر سړی قلم او کتاب راولي دنه مولا جوړېږي، او هر سړی چې درس ته کیني او بیان ته کیني دې ته علم نصیب کېږي؟ نه، بعضو خلکو ته الله دا علم نصیب کوي. هغه بعضو خلکو کې هم صفات څه کمالات دي که نه، الله ته نزدېکت، اخلاص، محنت، کوشش، دا ټولې خبرې پکې. نو بعضو ته الله سبحانه وتعالی په دین باندې پوهه نصیب کوي او په هغې باندې عمل. یعنې داسې خو په لکاو مسلمانان هغوی په جامعو کې په یونیورسټیانو کې سبقونه وایي چې زموږ نه څه جوړ شي، زموږ نه علما جوړ شي، او په هغې کې یو څو چې دی الله چې د دین کار اخلي او مخې ته ترقي وکړي. نو دا علما چې الله ورته علم نصیب کړي دا ګوره معمولي خلک بیا مه ګڼئ. لقمان حکیم سره چې علم شتي نو الله یې صفت په قرآن کې وکړو. دا د علماو فضیلت دی. لقمان حکیم سره چې علم شتي الله یې تذکره په کوم ځای کې وکړه؟ په قرآن کې وکړه. او دا آیتونه لوستلی کېږي به د قیامته پورې، د قیامته پورې به دا آیتونه لوستلی کېږي. رب العالمین د دې علماو د دې پوه خلکو په خپله تزکیه کړې ده. انما یخشى الله من عباده العلماء. الله وایي زما په بندګانو کې زیات چې یېرېږي زما نه هغه علما دي. علما زما نه زیات یېرېږي زما په بندګانو کې. او داسې د بېدینو خلکو د مجلس پروت دي په علماو پسې خبرې کول. دا د بېدینه خلکو کار دی، ځکه چې د هغوی سره بله موضوع نشتي. خو دغه یو موضوع ده چې بېدینه دی د الله د دین مقابلې ته ولاړ دی. یره مولا دا وکړو، یره مولا دا وکړو، یره مولا دغه وکړو، دا خبرې راټینګې کړي. نو دې کې یو څو خبرې یادول پکار دي، اهمې خبرې. یوه دا ما مخکې هم د فایده ذکر کړې وه چې څنګه چې د عوام په دوه قسمه دي دقې شان د مولیان په دوه قسمه دي. عوامو کې هغه دي چې د الله نه یېرېږي او هغه دي چې د الله نه یېرېږي، دیندار او بېدینه. په دقې شان په دې مولیانو کې هم شته چې د الله نه یېرېږي او د الله نه یېرېږي. لازم نه چې یو سړی به په یو مسله باندې پوه شو بس دنه د تقوادارو امام جوړ شو. په یو مسله باندې پوهېده دا جدا مسله ده، او د تقوا راتله دا جدا مسله ده. کله به یو عامي ته میلاو شي عام سړی او هغه به د حلالو او د حرامو خیال ساتي، او کله به یو مولا ته میلاو شي چې هغه به د حلالو او د حرامو خیال هغه به نه ساتي. یو خو دا خبره یادول پکار دي. ټول مولیان د یو مولا د لاسه نه دي بدنامول پکار، نه ټول علما د یو عالم د لاسه.
دویم ورسره دا چې دا علما هم انسانان دي، که چېرته کمی زیاتی ته وشي پرده پرې راچوه دا انسان نه دی، بشر نه دی. د اوچتو اوچتو خلکو نه، د ښه دینداره خلکو نه ګناهونه شوي دي، کوتاهیانې شوي دي، لغزشونه شوي دي. نو که چېرته د یو ملا نه غلطي وشي، کوتاهي ته وشي، نو د مرۍ نه څه رانیسي؟ او ته په څومره اوبو کې، ته په خپله په څومره اوبو کې دا بس کیني، یاره بس نه وه په کار د مولوي صاحب له ده دا او ته څه شی؟ ته څومره ګناهونه کوې؟ که چېرته نن د هغه نه یو غلطي وشو نو د مرۍ نه اوس څه رانیسي؟ انسان دی، د انسان نه غلطیانې کېږي. نو دا خبره مې دې پورې وکړه چې الله د دې خلکو تذکره کړې ده، انما یخشى الله من عباده العلما، د الله نه چې یېرېږي د الله په بندګانو کې نه هغه څوک دي؟ علما دي. ولې د الله نه زیات یېرېږي دا علما؟ الله پېژني، او څومره چې ته الله پېژنې دومره به ته یېرېږي، څومره چې خپل رب پېژنې دومره به ته یېرېږي. او ما لږ ساعت مخکې تا ته دا وویې چې ولې دا علم اوچت نعمت دی، ځکه چې په دې سره به ته خپل رب وپېژنې، او بله لار ګوره نشته د الله د پېژنګلو سوی د دې علم نه. که هغه په دې طریقې سره چې ته قرآن او حدیث باندې ځان پوه کړې، او که هغه په دې طریقې سره چې ته د الله په مخلوق کې سوچ کې او الله پې پېژنې، دا ټولې خبرې د علم سره انسان ته په ذهن کې راځي، او د علم سره په دې باندې په دې بیا عبور ورته حاصل شي. نو علما هغه خلک دي چې الله یې تزکیه کړې ده. رب العالمین په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله اوچتوي په عامو خلکو کې مؤمنان، او په مؤمنانو کې بیا هغه خلک چې هغوی ته علم ورکړی شوی دی په ډېرو درجو سره. نو دا مؤمنان عام او علما دا یو شان نه دي، بلکې دې حدیث ته ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فضل العالم علی العابد، د عالم فضیلت په عابد باندې دي چې دی. عابد ګوره عام سړی نه، هغه چې د شپې تهجد کوي، د ورځې روجې نیسي، د قرآن تلاوتونه کوي، ذکر او اذکار کوي، جهادونه کوي. عالم د دې سړي نه دومره غوره دی لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ادنا امتی نه غوره دی. ادنا په دې امت کې ټول نه لاندې کس دی. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق نه څومره غوره دی؟ د ځمکې او اسمان فرق دی منځ کې. نو بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ادنا امتی نه څومره غوره دی؟ دقې شان یو عالم غوره دی د عابد نه. زه ګوره عابد یادوم. او یو حدیث کې راځي لکه څنګه چې سپوږمۍ غوره ده د ستورو نه، دغه شان د عالم او د عابد مثال دی. پاتې له ده چې عالم او جاهل، عالم او جاهل دا کوم ځای کې یو شان کېدی شي. نو الله په دې خلکو کې غوره کړي دي مؤمنان، په مؤمنانو کې بیا علما، او وجدان چې الله ته نږدې دي. دومره قدر ملائک د دوی کوي او د نور مخلوقات چې تاسو به ورته حیران شي. یو حدیث کې راځي چې ملائک نه، ملائک دوی خپلې وزرې غوړوي هغه چا ته چې څوک علم زده کوي او دین باندې ځان پوه کوي. وزرې ورته خپلې غوړوي چې دی په دې وزرو باندې له پاسه وګرځي. او همدغه روایت کې ورسره بیا مخکې دا دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په اوبو کې دننه مهي او په سوړه کې دننه میږي، دا هم د علماو دپاره بخانه غواړي. نو څومره اوچت انسان دی هغه سړی چې هغه اوده پروت وي، هغه یا ډوډۍ خوري یا یو عبادت به کوي، هر څه چې کوي یو کار کې مصروفه دی، یو ځای کې مصروفه دی، او په اوبو کې میان لګیا دي، په سوړو کې میږیان لګیا دي. یو روایت کې راځي چې ځمکې او اسمان کې چې څوک دي دا ټول لګي د هغه دپاره بخانې غواړي، د هغه دپاره د خیر دعاګانې غواړي. څومره خوش قسمته انسان دی، څومره خوش قسمته.
د عام خلک چې غریبان چا سره میلاو شي بس یو ته وایي چې دواګانې کوه بل ته وایي چې دواګانې کوه بس دقه دا درخواستونه ورکوي علم چې دې وکړو په دین دې ځان پوه وکړو که نو دې ته سره ضرورت نه شي ته چا ته دا خبره وکړي په خپله دا خلک به ستا دپاره دعاګانې غواړي مجبوره به شي دې ته چې ستا دپاره به دعاګانې غواړي هغه خیر وګوري کوم خیر چې ستا د لاسه خورېږي نو چې دومره مخلوقات لګوي ستا دپاره دعاګانې غواړي نو امید دی بیا د الله نه چې الله به دا سړی بخي ځکه چې دومره مخلوقات الله ته سفارش کوي نو کوشش وکوئ محنت وکوئ د علم د زده کولو دا هغه خزانه ده چې دنیا و ما فیها او دا سل چنده کې که نه وه سره نوره نو د دې هغه قیمت څوک نشي ادا کولی د دې قیمت ته صرف په د دنیوي اشیاو سره څوک ادا کولی نشي د علم چې کوم قدر او قیمت او الحمدلله ثم الحمدلله په دې ډېر خوشحاله یو د الله نه چې الله زمونږ تعلق د دې سره څه نه څه پیدا کړی او د دنیا دې خلکو ته وګورو غریبانان په کم جهل کې پراته دي کم دنیوي منډو کې پراته دي او سحر ماښام دا غریبانانو دنیا او دنیا دنیا او دنیا او بیا د جهالت هغه تیرو کې غریبانان پراته دي چې نه یې پوهه په مسله باندې او په مخه هر ځای کې هغوی ونښلي هر ځای کې هغوی ډغرې خوري هر ځای کې ودرېږي ځکه چې هلته علم ورسره نه نو ډېر هم دا زړه خوشحاله شي او د الله شکر ادا کړو او دا اصل مالداري ده چې الله سبحانه وتعالی چاته نصیب کړي اصل مالداري دا ده چې الله تعالی دین په مالدارۍ سره مالداره کړي د علم په مالدارۍ سره دی الله مالداره کړي کوشش کوئ د دې علم د زده کولو د دې د طلب کولو آلات نسب الحمدلله ډېر دي علما شتي الحمدلله حق پرست علما ژوند هم نه نشتي مال هم نه نشتي روغ بدن هم نه نشتي ځواني هم شتي هر څه شتي او سبا له به بیا هېڅ هم نه وي نو دې نه مخکې چې سبا له څه نه وي کوشش دا پکار دی چې انسان د الله سبحانه وتعالی کلام یې زده کړي هغه یاد کړي په هغې ځان پوه کړي د پیغمبر په حدیثونو باندې او په دې طریقې سره ځان الله ته نږدې کړي